و یو سړی ولو دا د لانچونه چلوله په سمندر کې څه مایا نس نو دی راولاړ سوی بده دی دغه درې کسې بالښت جوړ کړی دی په دا بالښت سر یې شي ابل ورلې په لغت ته وای در ولاړ څه پورس وای څه کې چې ولاړ په لغت ته ورځ و در څه کشته دی روان هغه دا روانه کړي نو بس چې مایا مون خدای نیول ول بل کشته برانه سول دا بیا بس ول بل برانه ول بیا بس چې ول بیا به شکور بنگلا جوړ کول بیا به شمټر رانه سول هغه دا ګر شان چې بیا شپ آرام ژوند او زموږ خو شپ آرام بدون تراجه هغه چې درته وي او ولاد شپ آرام بیا هغه بدون په ګر دنیا به چې نو خبر تراجه هغه چې درته وي د آرام سجويست یعنی اوس ګوره والله دغه مالدار خلک د غریبانو په ژوند کې ستړي مال ورځ د اختر په ورځ رال غټ غټ موټران دي سپین کټنان تورې صدرې او داسې ما ته وایي ما سودی د اختر مبارکي لره وای مولوي صاحب د ازمون موټرانو د ازمون کالي ودرې ته چې ونه ګورې زړونه مې دی خوري په دا سار وختي کې بیا ورونو ټکانې په کړې و دروازې مثلا په دروازو ټکان کړي و مور التابل یو داسې ټینشن او تر اځم ما د اختر ورځ تیس منځوري مولوي صاحب سره بوزه کې دایي ساعه جمعه زه خرکې بنو څو کو یا تبر سره بیا رال ما اجازه صاحب مر سره روان کی ور بوم تورا در ماپشن در مازګر د اختر په ورځ اختاول په مټ د ماپشن مر سره روح ول د ازمر و د شان ته موږ زونه مې خوري ته ورسه د عرش په پسټین شنانو په صفر شانو دی اختی یو کنټینر په لارې نیولې یو گاډي درولې یو چیز درولې الته ټیکسپورت الته ټیکس چاته الته چی ما بل ورځ ودی ته د یو سفارو غټ ډیلر ما دوره د سفارو ور د پاره د سزا کافی ده وی لاکی چاپاراله چاپاوله دوی ولارځه دوی زغره دردانو غټ سزا بل چی قرار و د مازال چې د روجما د پر د اچارو د چکلی د پکوړه لړې کړی مخستان ناچور په شلی دا څنګه د پراپرټي کاروبار په چمن شروع نو هډیر خلک په یو دم بادشاہ په دې سپارو نو دا ته یو اجدي اول چلا کول نو د څه کول د مزیک خو د لودنې په چلا کول زینوم نه یادوم مشه نو بس دا دی ول برخ نه د کسی شروع پر واپسې چر روانه سو نو دی وای امولي سامته وای دی په اخر کې بناسو نو خو یو اجج به سره کول تا د چا سره نو ما د ستاده د بناري کې ولاجی د دغه سره خو معلوم دي چې هغه اخر بدی نو دا ویل والماستان دا پرچی نو هغه خو غټو د کبازي دا او چکانو پرچی سره ورکړي وي شی بنو ولدا پرچی سره اړه ول جلا کول ولا کور ولا څنګه بدا ولا پر درې بجې را باندې راکښینه سره زه هغه پرچی ته ناس ولباره راته د شادي ټوډي دي سه د شادي مزیک دي سه وشو چلا به کوله دا ټیم دې خرار کړی خبره وسه د درې بجو پر هغه پرچی دي سره واړو هغه پرچی سره واړو نو پکار دا چې سړی مثلا درځان ولورته نو ورکه درځان ورته ګوره ټول عمر به په زاوال ټول عمر به پریشان او غیر ناکبه بیا عزت کې غیر ناکبه حسد کې مبتلا غیر ناکبه پریشانان په دې کې مبتلا خپل ژوند ناکوه چې څونه مختصر ژوند هغه نه بدی مثلا بوج پکې د قیامت ورځ